ور او سپوږمۍ چې تندر ونیسي د دې څه مطلب دی؟ خلک بګي وای لوخي پټ کای او د شپې بار دم روزای او سرتور سر مگر ځای او دای دی خیال کوي زنانه دی خیال کوي هغه دی خیال کوي دا ټولي غلطي خبرې دي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو ابراهیم رضی الله عنه نو نور تندر نیولو یا سپوږمۍ نیولو نو خلقو وی دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک زوی باندې خفغان کې ځکه تندر نیولې دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الشمس والقمر آیتین من آیات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات. وای نور اوس پوغمې د الله د نخونه او دونه خېدي دا د چا په مړ کېدو د چا په ژوند کېدو باندې تندر نه نیسی بلکې کله چې الله وړي بس تندر نیسی. دا تندر دا ولی نیسی وجه یو دا خو حکمت بل دی. حکمت دا دی نبی اسلام فرمای یخوف الله تعالی بهما عباده. نور او سپوږمۍ چې کله تندر ونیسي په دې باندې الله د خپل بندگان یری چې دې دونه معمولی سره ټینګ نه د آخرت عذابونو د بس ټینګ شي. نو بهرحال الله تعالی په کائنات کې سوچ دا ځان له عظیم عبادت دې تدبر ویلې شي. دستور مبارک قرآن کریم مختلف قسم الفاظ استعمال کړي دي مختلف قسم فیدی خود لی. یو فیدا دستور دادا چې الله تعالی شیطانان پدی باندې اولی ایله سزاګانې ورکړي. دویمه فیدا لتهتدوا بها دستور پرانا سره مسافر تخپل لار معلومیږي. پخوانی خلق با پستور باندې به سفرونه کول. دریمه فیدا دادا چې ستوري په اسمان کې د اسمان خایست دی. از یو حدیث مبارک کې راځي دي سره نږدې آیات شو چې زمکه والا دا چې اسمان کې ستوري څنګه پړکیږي دغه رنګي اسمان والا او ته د هغه کور خلق پړکیږي چې په کوم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي. دو ځل د قران کریم لګیو بیاناو دا مجلس آسمان والا فرښتو ته چې الله تعالی خو دار استور په شان پړکیږي څنګه چې موږ ته استوري پړکیږي. یو بل امرایات شو یو روایت کی راځي چې کله یو انسان د قران کریم تلاوت کوي نو دا فرښتې د आवाज اوریدو د پاره لاندې زمکه ترا کوشي د आवाज اور چې تلاوت کوي خوان والا ورکي تر دې چې دا فرښتې راشي او د په دې شونډو باندې شونډې کیږي او خولي کې چې د اسمر خولي تلاوت کوي. نو بهرحال د اسمان درېما دستور درېما فایده چې اسمان په الله خشته کړی دی او سلامه فایده دا چې د استوري د الله تعالی د قدرت یو عظیمه نخښه ده. دا رنګ قران کریم کې الله په ډېر شي باندې قسم خورلې خو کوم قسم چې پستور خورلې وای دا ډېر غټ قسم دی. الله فرمای فلا اقسم بمواقع النجوم دستور پزینو می قسمی وانه لقسم لو تعلمون عظیم او کچری تاسو په دې قسم پويږئ وای دا ډېر لوی قسم دی. دا غرنګ نور اوس پوغمای والا دا نور مونږ ته یوړو کې ککوړې غوندې ښکاری دا زمونږ د دې ځمکې دا دیار لسلا کا کرتا غټ دی. د دې ځمکې ننور دیار لسلا کا کرتا غټ دی. دومره د الله عظیم مخلوق دی. خو که د دین امور بس مخکلاشه د الله د کائناتو کې سړی سوچ چکی نو یو داسې ستوره دی چې ساينسدانانو ایجاد کړی دی. یو ستوره دی چې دا انور د ځمکې نه دیار لسلا کا کرتا غټ شو و یو داسې ستوره باره کې ساينسدانانو تحقیق کړی دی چې په هغه یو ستوري کې 1500 کروڑ نورونه راځي. دا د الله تعالی عجیب مخلوقات دي. دا عجیب او عظیمي خبرې دي. او زمون د ازمکه چې کوم کهکشا سره ده کهکشا دا ځان له اوسیز دی
د زمونږ د کهکشان هم دی ملکی وی بسکټ هم دی نو زمونږ د ازمکه دغه ملکی وی یو وړوکی غوندې سیاره ده د دې رڼا یې د انور رڼا یا د رڼا سفر رڼا چې په یو کال کې څومره سفر کوي 80 کرب میله فاصله دا وهي دا د الله عظیم مخلوقات دي الله وای دا ما پیدا کړی دي نو تاسو وای دا ذات د عبادت لایق دی کنه خو بیا نور اوس پوغمې ځان له خاصیات لري